ټولو مینوالو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم او سبسکرایب کولو سره د غنټې د نشان هم در سره ووهئ. السلام علیکم. نننۍ ویډیو کې موږ سره د پښتو مشهوره شاعره ناسته ده نور احساس. د هغې سره به موږ نن خبرې اترې کوو، خو اول به ترې نه یو ښایسته شانتې غزل اورو. ډیره زیاته مننه کوم، خوشحاله او بریالی اوسئ. غزل تاسو ته ډالۍ وایي ستا د خاموش نظر په دن کې تقدیر جوړ کړی، ستا د خاموش نظر په دن کې تقدیر جوړ کړی، یو مصور د زړه د وینو نه تصویر جوړ کړی. سحر ماښام پکې بلها مړی کیږي، سحر ماښام پکې بلها مړی کیږي، رقیب هندو راته د مینې نه کشمیر جوړ کړی. زلفې د یو دي خو نومونه یې جدا جدا دي، زلفې د یو دي خو نومونه یې جدا جدا دي، چا ترې سنبل چا ترې ماران چا ترې زنځیر جوړ کړی. مننه. د به حجره د به دیره د به جرګه لرله، د به حجره د به دیره د به جرګه لرله، محبت خوار کړو دا چې نن یې ترې فقیر جوړ کړی. په اوښکو کې وخاندل اوس کومه نامه ورکم، په اوښکو کې وخاندل اوس کومه نامه ورکم، شونډې خاندي او کاسو سترګو یې ویر جوړ کړی. مننه. د ځیګر خوږ او د احساس په درد غني یم زه، د ځیګر خوږ او د احساس په درد غني یم زه، زما جانان زما داسې ضمیر جوړ کړی. ډېره مننه. موږ ته د ټایم راکولو